دا ستا کور دی؟ دا دا کور ولې داسې بدرنګ دی؟ دا خدای داسې وینې ستا پتره ته داسې دا ته خو تصار بر جواد کاته تر ازاد دیتا دا شهید وطن سره واتله زلزله وشوله او لټ کور نه کوه کنه خړ داړ یوه ځای په دا کاټ کې پروت و دا په سبا پر وګرځېده یوه ځای په دا کاټ کې شهید شو یو زوی دې په دې کټ کې شهید شو؟ یو په دا کاټ کې شهید شو دا برستانه کاټ یې پرته کنه کاټ یې په موته یو په دا کې شهید شو نه ترونه وکړل لټي یو په نه راځي نه بغار په دایز نه روایس خدایا ستا دی بندگان د بے وسا افغانان پسترګم مې د بالکل کانادایني دا خو دا د سختۍ نه ز پسترګم باندې بیمار شو تر بچیانو پسې او دا نه بچانو په سمسترګم د پاکستان غار وای کنه کار تر وای اس پسترګم باندې زمو یبش سترګم کور څخه پرشه هغه درې بچیان چې لاړل ستا سترګې ورپسې ورکړه؟ ما سترګ خپل منځب سره درې زامن او یوې پیغله لور د لاسه ورکړه. د الله له طرفه وه او یو زلزله یو آفتو او داسې آفتو چې ډېرې خاورې د دوی د بچي تېنه لاندې شولل چې کوم حق موږ سره دی او داسې به د هر شهید کور ته ځو د هر شهید کور ته به دا امانت سپارو. د خالد جان کاکا دویمه کورنۍ شوه دې نه مخکې یو کورنۍ تم ورکړله چې هغې 18 نفره شهیدان لرودل. خالد جان کاکا 3 اولاده شهیدان شوي دي د دې هم موږ سره امانت دی چې دا ورته ورسپارو. دا شهید وطن دا یتیم دا 1 لک افغانۍ دي. شه دا ستا موږ سره حق و. دا د هغه مسافرو حق دی چې کوم د عطا فاونډیشن سره چکه پیسې راټولې کړي. دا بختي نرته دا د عمر نه وشته بل په دا چې مو سره کوماک وکړو کله غونډه د نیګي سره چې کوماک کړی وښوي کنه دا نه سره ډېر ته تو سره ډېر مننه کوم چې هغه وطن مشترک کوماک کوي مشترک پیغام در دي کې ویلوړي ته سره ډېر شکر ادا کوم. دا والا دا د خالد جان کاکا له موږ سره حق او داسې به هرې کورنۍ ته په خپل لاس سپارو. یو کرتې بیا پې ګوته تېره کړه. صحیح ده نه دا شهید وطن دا تا ته د الله د زړه صبر درکړي. الله دې ستا په کور کې ستا په زندګۍ کې داسې خوشحالي راوړي. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بیدیا وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بیدیا بس یو نوم ورباندې کېږدي خو خاموش وي حقیقت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې